سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمه خبرونو ته. د کابل اسلام آباد ترمنځ کړکېچه هره ورځ نوي غبرګونونه. پاکستان په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت مرستیال په وزیرستان کې د پوځ پر مرکز د وروستي برید له امله احضار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري په همدې اړه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې پاکستان په تر ټولو سختو الفاظو سره دغه ترهګریز برید غاندي چې د خبرجو اړوند د ګل بهادر ډلې لخوا د شمالي وزیرستان ولسوالۍ کې د پاکستان پر یوه پوځي اډه ترسره شوی او په پایله کې 4 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. دا دغه جدي اعتراض د رسولو لپاره د افغانستان د استازولۍ مرستیال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته وربلل شوی دی. ورته مهال د سیاسي چارو شنونکی مینګل څمکنی وایي د افغانستان اسلامي امارت باید د یوه حکومت په توګه د پاکستان له لوري ترسره کېدونکي هر حمل ته هماغسې ځواب ورکړي لکه څنګه چې د ورته مواردو پر مهال باید د هغوی سفیر یا د سفیر مرستیال احضار شي. که څه هم دغه ډول پیښې مخکې هم شوي دي، خو اوس باید دغه کار د ډیپلوماتیکو اصولو په چوکاټ کې ترسره شي تر څو د هغوی بریدونه توجیه نشي. د افغانستان اسلامي امارت تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعتراضیې لیک په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې څو ځله ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان له خاورې به د هېڅ هېواد پر ضد په ځانګړي ډول د پاکستان پر ضد استفاده نه کیږي. د سیاسي چارو شنونکی عنایت الله امام په دې اړه وایي که کابل اسلام آباد هغه سیاسي خنډونه لرې کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شتون لري، امکان لري چې حل لاره پیدا شي، هم دغه راز هغه تورونه چې لګول کېږي اکثره بې اساسه دي. سره له دې چې په وروستیو ورځو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترینګلتیاو د کمولو لپاره سیمه ییزې هڅې زیاتې شوې دي، خو بیا یې هم کومه غوڅه پایله نه ده ورکړې. د یادولو ده چې تېره ورځ شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځیانو پر بویا کنډک سرتیری برید شوی و. تر سرتیري برید وروسته وسله واله دغه کنډک ته داخل شوي و او جګړې شاوخوا 8 ساعته دوام وکړ. که څه هم پاکستان د 4 پوځیانو وژل کېدل تایید کړي دي، خو ځایي سرچینو یې شمېر لسګونه یادوي. د دغه برید مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان اړوند حافظ ګل بهادر ډلې منلی دی.